بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصري یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ د کورولرا د سیریز 12م کلاس ده. په دې کلاس کې به په ډایمنشن باندې بحث کوو چې څنګه کولی شو په کورولرا کې د شکلونو اندازې معلومې کړو. صحیح ده؟ راځو دلته چې څنګه کولی شو د یو شکل اندازه معلومه کړو. لکه یعنې که چېرته تاسو وغواړئ چې تر دغه خط اندازه چې د دې ځای نه شروع په دې ځای ختمیږي، دغه اندازه څومره ده؟ صحیح ده؟ دا سانتي متر ده، متر ده، انچ ده، فټ ده، که نه ګورو په دې ټولو مختلفو یونټو کې د دې هغه اندازه ګورو چې موږ سره د اندازه په کم یونټ کې ده. صحیح ده؟ نو راځو په دې باندې بحث کوو. نن زموږ کلاس هم ډایمنشن د اندازهګرۍ باره کې ده. نو په تیر کلاس زموږ د ټیکسټ ټول بحث و. اوس راځو په څه باندې اندازهګرۍ یا پیرلل ډایمنشن. کله چې تاسو راشئ او ماوس دلته پریس ونیسئ، صحیح ده، نو تاسو ګورئ دلته 15 رقمه اندازهګري الې موجودې دي چې یو پکې پیرلل ډایمنشن ده او هوريزونټل ورټیکل ډایمنشن ده، انګولار ده، وان سیګمنټ ډایمنشن ده او 3 لیګ کال اوټ ده. نو دا موږ سره راځو هر یو باندې بیل بیل بحث کوو. راځو شروع کوو په پیرلل ډایمنشن یعنی د موازي ډایمنشن لپاره. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ نو تاسو ګورئ دا کرسر به داسې یو شکل ځان ته اختیار کړي. صحیح ده؟ را به شئ دلته غواړئ چې د دغه لاین څه کوئ، اندازه معلوموئ. نو راځم دلته څه کوم، دلته ما څه وکړه، کلیک کړه. نو لیفټ کلیک پریس ماوس ډریګ. صحیح ده؟ ماوس ما ډریګ کړ او دلته ما پرېښوده. چې کله چې دا ماوس څنګه پرېږدم نو تاسو ګورئ چې دلته دا کرسر به د دې لاین سره ونښلي. نو ګورئ یو لاین ونښته. نو غواړئ دلته معلوم کړئ، اندازه یونټ یې دلته معلوم شي، اندازې واحد یې دلته وښکاري، دلته راته وښکاري، هر چې تاسو ته غواړئ زه وایم دغلته دې راته وښکاري. صحیح ده؟ زه چې دا څنګه دا ماوس لیفټ کلیک کړم نو ګورئ تاسو چې داسې یو اندازه یو خط جوړ شه. نو تاسو ګورئ چې دغه خط موږ سره څومره شه، 18.33 سانتي متره شه. صحیح ده؟ نو بیا راځو، زه ورته وایم چې د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې د دې اندازه څومره ده. راځم دلته ماوس کلیک، بیا هم د تیر په څیر دلته به راشي، وایم د دغه ځای پورې زما په کار ده. نو دویم دا اندازه راته دلته په کار ده. نو صحیح ده؟ د دې ځای نه تر دې ځای پورې اندازه درته څومره معلومه کړله. نو تاسو ګورئ چې اندازه درته 10.29 سانتي متره. نو تاسو ګورئ د اندازه درته څه کړه، معلومه کړله د دې خط. د دې خط دومره شو، نو ډېر په اسانۍ سره. صحیح ده؟ نو دا د څو پیرلل ډایمنشن. بل راځو، اوس غواړو چې د دې مثلث د دې ځای نه تر دې ځای پورې اندازه معلومه کړو، دا څومره اندازه ده او داسې معلومه کړو. صحیح ده؟ نو راځو دلته هغه دپاره راځو دلته موږ په څه ده هوريزونټل اینډ ورټیکل ډایمنشن باندې بحث کوو. چې کله تاسو دې باندې کلیک کوئ نو بیا راځو دلته، زه ورته وایم د دې ځای نه، صحیح ده، د دې ځای نه تر دې ځای پورې دا مساحت څومره ده، دا او دلته راته شو کړه. صحیح ده؟ نو تاسو وګورئ چې بیا کولی شئ چې پک ټول واخلئ او بهر یې کلیک کړئ چې ته صحیح دقیق درته معلوم شي. نو تاسو ګورئ چې دلته موږ سره څو شو، 11.16 سانتي متر شه. د دې ځای نه تر دې ځای پورې دا مساحت څونه شه، 11.16 سانتي متر شه. اوس غواړئ د دې ځای نه دې ځای پورې بیا راځئ، بیا پې کلیک تیار ما سلیکټ کړی ده. راځو دلته دې ځای نه کلیک، دلته بېرته پرېږدئ او تاسو ګورئ چې دلته موږ څه وکړه، 13.08 سانتي متره مساحت موږ ته راکړه. ښه، اوس تاسو په ذهن کې به سوال ګرځي چې د دې څه ضرورت و چې دلته تیار دا ورټیکل او هوريزونټل ده، نو عمودي او افقي دپاره استعمالیږي. او دا پیرلل چې اوس صرف موازي خطونو دپاره ده، لکه داسې یو خط، داسې چې کوم یو سټریټ لکه مستقیم خطونو دپاره استعمالیږي. صحیح ده؟ نو بیا په دې هوريزونټل اینډ ورټیکل ډایمنشن باندې بیا دا
دا اندازه نشو معلومولای سي د مثلث دا اندازه ګوره که چېرته زه دلته کلیک کوم او داسې راډرکې کوم نو تاسو ګورئ داسې یو بل شکل یې اختیاروئ صحیح ده نو ګورئ نو دا اندازه یې راته دقیق معلومه باید دا خط یې راته داسې رسم کړی و نو دا یې رانه کړ نو د هغه دپاره به څه کوو بېرته به راځو دلته پرېلل ته ګورئ د دې ضرورت چې اوس دلته به راشي دلته به کلیک کوئ او داسې به یې راډرکې دلته به یې پرېږدئ نو تاسو ګورئ د دې ځای نه دې ځای پورې د اندازه موږ ته څومره کړله نو 1.02 سانتي متره شوه نو ګورئ دا یو اندازې دپاره نو د موږ په څه شي کې استفاده وکړله په دې شکل چې موږ سره کوم خطونه پراته دي نو د هغه د خاطر باندې موږ څه وکړه د دې پیرلل ډایمنشن څخه کار واخیسته کنې که چېرته موږ راغلي وو په دې باندې موږ کار کړی وو نو دا نه کېده تېر شکل تاسو ولیده چې یو بل هغه موږ ته شکل یې جوړوه صحیح ده بیا راځم دا پیره څه کوو په انګولر ډایمنشن باندې کار کوو چې دا د درجې دپاره استعمالیږي چې څنګه کولی شو اوس دغه کوم شکل چې ما دلته جوړ کړی غواړو چې دلته یو زاویه جوړه کړو نو زه راځم دلته دا ما د دې لاین د دې سنټر نه زه کلیک کوم خو هغه د دې ځای نه کلیک کوي دې ځای نه چې هره زاویه تاسو معلوموئ په اسانۍ سره معلومولی شي زه ورته یم دغه لاین داسې به یې کلیک ونیسئ بره به یې ډرګ کوي کله چې تاسو دلته پرېښوده صحیح ده نو بیا راځئ دې خواته خو هدې دې خواته زاویه معلوموئ دې خواته زاویه معلوموئ زه ورته یم چې دغه دغه ځای پورې دا زاویه څومره ده چې کله تاسو دلته کلیک کوئ صحیح ده کلیک کوئ بیا ستاسو خوښه ده چې دا خط وړوکی ښیي او که بره زاویه به همغه یو شی ښیي صحیح ده صرف دا خط فرق کوي نو ګورئ چې د دغه ځای نه صحیح ده دغه زاویه څومره ده نو 9.12 درجې ده صحیح ده د زاویې واحد درجه ده صحیح ده نو 9.2 درجې ده دغه سرکل د درجې معنا ورکوي صحیح ده دلته په دې پراپرټي کې پې بحث کوو صحیح ده بیا غواړئ چې دا زه ډیلیټ وهم بیا سر نه راځم زه ورته یم چې دا پیره زما دغونه درجه پکار ده صحیح ده دومره پروا نه کوي چې هر څومره ستاسو پکار زه هم دغونه درجه زما پکار ده نو تاسو ګورئ چې دا څومره شوه 4.2 درجې شوه دغه زاویه څومره ده دغه زاویه دا زاویه 4.2 درجې شوله غواړئ چې بله دلته جوړه کوئ صحیح ده دلته راشي موز دلته پرېږدئ دې خوا یې راډرک کوئ راشي وګورئ نو تاسو ګورئ چې څو شوه دا 90 درجې شوه ګورئ مستقیم تقریبا مستقیم ده که غواړئ چې فکس 90 درجې زاویه جوړه کوئ صحیح ده نو هغه دپاره به راشي دلته به کلیک کوئ کله چې تاسو کلیک دلته به دا کرسر تاسو ګورئ چې دا به د سنټر ته راشي ګوره دا پوینټر ده پوینټر دلته ګورئ ایج ښیي تاسو ګورئ دلته لږ ورته غور وکئ دا کرسر ایج ښیي چې کله زه دا سنټر ته راولم دلته به یو خط بدل شي ګورئ نوټ شه د نوټ نه بعد سنټر شه تاسو وکتل سنټر شه دلته به تاسو کلیک صحیح ده لږ به دا زه هم دغه کنټرول ورسره ونیسئ تر څو مستقیم خط راشي صحیح ده اوس دغه ما پرېښوده هلته بېرته راشي دلته وګورئ تاسو وګورئ چې څو درجې شوه فکس 90 درجې شوه دغه زاویه څو درجې شوه 90 درجې نو دا یو زاویې هغه درجه بندي موږ وکړله صحیح ده چې یو زاویه موږ معلوم کړله چې دغه خط په کومه درجه کې پروت ده 90 درجې مستقیم ده صحیح ده نو بل موږ سره راځو بل موږ سره دلته څه ده سیګمنټ ډایمنشن ده سیګمنټ ډایمنشن هغه ته ویل کېږي چې که چېرته دا شکل بند نه وي نو ګوره یو موږ سره دوه شکلونه دي یو شکل خو دا ده چې موږ دې ته رنګ ورکړی مثلا دا شکل ده دې ته زه رنګ ورکوی شم صحیح ده هر څه کوی شم خو دا چونکې دا څلور اطرافونه بند ده چې څلور اطرافونه بند وسي نو دا موږ سره یو شیپ یا کلر اخلي که چېرته زه دا فکر وکړم نو دا یو سیګمنټ ده دا موږ سره شیپ نشي کېدی ځکه چې دا یو لاین ده صرف ځکه دا بند نه ده که چېرته زه راشم زه د دې باندې کلیک کوم نو ګورئ تاسو دا رنګ نه اخلي ولې ځکه چې دا بند نه ده څلور اطرافونه که چېرته زه راشم خو آوټلاین اخلي ګورئ آوټلاین رنګ یې څه کېږي بدلېږي خو زما آوټلاین په کار نه زه وایم رنګ ورکړم نو د سیګمنټ او د شیپ ترمنځ باید تاسو فرق وپېژنئ صحیح ده غواړئ چې د دغه خط صرف د دغه خط څه وکړم اندازه معلومه کړم د هغه دپاره راځم سیګمنټ ته دلته سیګمنټ ډایمنشن ته
راځو دلته صرف نارمل یو کلیک به پې وکئ په دې ار کرښه زه د دغه لاین اندازه چې ده دې باندې به تاسو کلیک کئ راډیک به یې کړئ دې خواته. نو ګورئ چې څو زموږ سره 12.06 سانتي متره ده د دې. غواړئ د دغه خط اندازه معلومه کړئ یو کلیک پې وکئ بیا دې خواته ماوس ډریګ کړئ خو هغه دلته پکار ده څه اندازې واحد دلته پکار ده زه هم دلته راته پکار ده نو دا 10.81 سانتي متره ده صحیح ده. نو دا و د پیرلل د کومه ډایمنشن د اندازهګرۍ واحدونو کوم سیستم چې کوم ټول چې موږ سره و. اوس راځو په پراپرټي باندې کار کوو. هغه دپاره پیرلل ډایمنشن راواخلو. د دې پراپرټي ټولو پراپرټیان یو شی دی. ګورئ که چېرته زه دا کلیک کړم نو تاسو دلته پراپرټي وګورئ نو یو شی ده. که چېرته زه په دلته کلیک کړم بیا هم نو په یو باندې کار کوم نور باقي ته سیم ټو سیم ده صحیح ده هوبهو یو شی دی. دغه دپاره به راشم دغه زه هم دغه لاین دې په کار نه دې باندې کلیک کوئ او ډیلیټ په کیبورډ کې ډیلیټ بټن باندې پرس کوئ ته وایي دغه اندازه مې په کار نه ده دلته یا رایټ کلیک پې وکئ صحیح ده رایټ کلیک ډیلیټ صحیح ده. بیا راځو دلته موږ سره یو څیز پاتې شه د هغه ټو لیګ کال آوټ ده د دې نه راځو اول د پراپرټي باندې بحث کوو بیا څه کوو ټو لیګ کال آوټ ته راځو. د هغه دپاره راځو اول موږ ته څه کوو یو سیګمنټ زه دلته یو لاین ډرا کوم اندازې زه دلته راته پکار ده صحیح ده. نو تاسو لږ دقیق ورته ګورئ صحیح ده. که یو باندې پوه شئ په ټولو باندې پوهېږئ. نو تاسو ګورئ د دې اندازه موږ سره څه شوه 18.33 سانتي متره شوه. نو زه راځم دلته څه کوم که چېرته تاسو غواړئ چې دغه پراپرټي چې کوم ده دا تاسو څه کړئ آف کړئ. که کله تاسو دلته راشئ دې باندې تاسو کلیک وکړئ ډاینامیک ډایمنشنینګ کله که تاسو په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو ګورئ د پراپرټي د خصوصیتونه ټول آف شول. دې باندې اوس نه عملي کېږي صحیح ده. خو دا بېرته راځو زه وایم نه چینجز پکې راولم دې باندې به تاسو کلیک کړئ دا به آن شي صحیح ده. نو هغه دپاره راځو اول دلته موږ سره چې د ډایمنشن سټایل ده چې تاسو دا په کوم حالت کې دا ګورئ څه شی ګورئ دغه اندازه په کوم سټنډرډ باندې ګورئ. نو د هغه دپاره راځم دلته څه کوم راځم دلته هغه ورته انتخابوم فراکشنل کسري شکل زه ورته وایم دا کسري شکل ته واړوه. نو تاسو ګورئ چې دغه اندازه یې راته کسري شکل ته واړوله. کنټرول زیډ وهم مخکې داسې وله صحیح ده. بیا راځم څه کوم زه ورته وایم دا کسري شکل ته واړوه. نو ګورئ 19.1/4 سانتي متر شه صحیح ده. نو بعضې خلک دا استعمالوي خارجان خارج کې دا استعمالوي صحیح ده. او دلته په ایشیا کنټري کې چې دی هغه سانتي متر باندې ډېر فوکس کوي صحیح ده تاکید کوي. یا که غواړئ داسې یو اس انجینرینګ داسې د انجینرۍ په شکل باندې ګورئ یا راځئ دلته په دې شکل یې ګورئ صحیح ده. خو د ټول نه بهتره موږ ته ډایمنشن ده چې موږ سره سانتي متر په دې سیسټم باندې موږ پوهېږو صحیح ده اشاریه. بل موږ سره ده غواړئ چې د دغه اشاریې نه د دغه اشاریې نه دې خواته که غواړئ د عددونه اضافه شي اوس خو 2 دانې ښکاري دلته ما سره 2 سلیکټ دی. نو ګورئ د 0.2 دانې عدد دلته د صفر نه دې خواته راسلاسته چې کوم عددونه دي نو د هغه غواړئ عددونه زیات کړئ راشئ دلته په دې باندې کلیک وکړئ. غواړئ زما ورته 3 دانې پکار دي نو تاسو ګورئ 3 دانې پکار شو صحیح ده. بیا غواړئ چې نه زما نور هم پکار دي صحیح ده چې 14.2 دې خواته کوم متوالي عددونه راځي ټول باید راته ښکاره شي. غواړئ نه صرف ما سره هماغه 2 بس دي نو دا هماغه 2 راغلل صحیح ده. بل موږ سره دا غواړئ د اندازهګرۍ واحد بدل کړئ ته وایي چې دا سانتي متر ده ګورئ دلته تاسو لږ فکر وکړئ دلته سانتي متر ته شو کړئ ته وایي چې نه سانتي متر مې پکار نه ده زما فیټ پکار ده. تاسو ګورئ د موږ سره څو شه 0.0 فیټه شو صحیح ده. که غواړئ چې نه فیټ پکار نه ده راځئ دلته بیا اندازه یې بدلوئ زما پکسلز پکار دي راځئ دلته څه وکئ پکسلز به اوسي سانتي متر پکار ده صحیح ده. نو تاسو ګورئ سانتي متر پوره لیکل کېږي. بیا راځئ ورته وایئ چې نه دا مې پکار نه ده انچ مې پکار ده نو تاسو ګورئ دونه 0.2 انچه شول صحیح ده. غواړئ د اندازې واحد درته ښکاره شي د انچ چې کوم ده درته ښکاره شي نه کولی نه کلیک پې وکړئ نو تاسو ګورئ هغه انچ واحد به دې ځای نه غایب شي. غواړئ بېرته ښکاره شي دلته تاسو کولی چې ډسپلی یونټ ډسپلی کړئ صحیح ده شو کړئ.
بل موږ سره دا که چېرته دا عدد د صفر نه کم شي، مثلا دا 0 شي، د هغه نه دې خوا ته عددونه درته ښکاره شي، که وایي چې راته دې ښکاره شي، که ویلې نه نو بیا بندوئ. نو اوس راته وایي چې راښکاره شي، چونکې دا زه ولې کار نه کوي، ځکه چې دا اندازه موږ سره 7 ده. که چېرته 0 شي بیا دا موږ سره 0.22 ښکاري. صحیح ده. بل موږ سره یو پریفکس دی او سفکس ده، په پښتو کې ورته مختاړی وروستاړی وایي. صحیح ده. نو پریفکس مختاړي ته وایي. صحیح ده. که غواړئ چې د دې نه مخکې تاسو څه لیکئ دلته وکړئ چې دا څه شي دپاره ده، نو راځئ دلته راشئ، په دې باندې یو کلیک وکړئ. چې کله تاسو کلیک وکړو هغه دپاره به اول دا یونټ بند کړو. صحیح ده. دا یونټ بند کړو ځکه چې موږ خپله لیکئ کوو. راځو دلته وایو چې دا څه وکړو، دا موږ سره چی ده، دا موږ سره زه ورته وایم چې دا موږ سره په انګلیش کې پښتو لیکمه اندازه ده. اندازه. صحیح ده. دا موږ سره اندازه ده، یا هغه ورته لیکو چې ساید 1. دا ساید 1 ده. صحیح ده. نو کله چې زه کلیک وکم نو تاسو ګورئ چې ساید 1 شه، دلته موږ لیکل وکړ. غواړئ چې بیا چینج پکې راولئ، راشي دلته چې د 7 نه دې خواته د دې تاسو ګورئ د 7.22 دا خو مختاړی چې مخکې راغی، وروستاړی ده. صحیح ده. دلته لیکمه زه وایم چې د 2 نه دې خواته مې یو لیکئ کومه، دلته ورته لیکم چې دا څه شو موږ سره ساید 2. صحیح ده. دا موږ سره څه شه ساید نمبر 2 شه. زه یو کلیک وکم نو ښه دا موږ چې چونکې نه ده سلیکټ کړی، دلته راځو، دلته لیکو چې ساید 2. نو تاسو به راشئ دلته چې دلته به سلیکټ کړئ، په دې سایډ دا لیکئ باندې به سلیکشن نه کوئ، سلیکشن به په دې لاین کوئ. کله چې تاسو راشئ په دلته په دې کلیک کړئ نو دلته به راشئ، زه ورته وایم چې 7.22 نه دې خواته دی راته یو ساید، زه ورته وایم چې دا موږ سره ساید 2 شه. صحیح ده. چې زه کله زه انټر وهم نو تاسو ګورئ دې خواته څه راغی ساید نمبر 2. غواړئ چې نه دا مې په کار نه ده، بېرته راشئ څه وکړئ دا ډیلیټ کړئ، دواړه مې په کار نه دي، دا هم ډیلیټ کړئ او دا هم ډیلیټ کړئ، دا ای م پاکه او ټو م پاکه. بېرته ماته د اندازې واحد راښکاره شي. دلته څه وکړه ډسپلی یونټ کړه، نو تاسو ګورئ هماغه انچ موږ ته بېرته ښکاره شي. ښه بل موږ سره چې ده د دې غواړئ د دې لیکایي لاین غټ کړئ. صحیح ده. دې باندې کلیک کړئ. ګوره یو د دې ډایمنشن په دې اندازې واحد باندې کلیک کول دی، یو په دې یونټ باندې کلیک کول دی، لیکایي باندې. صحیح ده. زموږ لیکایي سره کار ده، نو بهر کلیک وکړئ بیا راشئ په لیکایي باندې کلیک وکړئ. صحیح ده. ګوره صرف لیکایي موږ سره څه شوه، دلته موږ سره صرف لیکایي سلیکټ کیږي، او که چېرته په دې لاین کلیک وکړو نو بیا دا په لیکایي باندې سلیکټ نه کیږي، دا په دې یونټ چې باندې کیږي، په دې اندازې واحد په دې خط باندې څه کیږي سلیکشن کیږي. نو چونکې زموږ څه پکار دی، دا خط پکار ده، نو د هغه دپاره بیرون کلیک وکړئ، بېرته بیا راشئ په څه باندې په دې باندې کلیک وکړئ. نو تاسو ګورئ دا غواړئ د دې رنګ بدل کړئ، راشئ د دې نه رنګ ورکوئ چې کار رنګ ستاسو پکار دی، زه وایم زیړ رنګ پکې ورکوئ. صحیح ده. لکه نارمل خط غوندې. نو تاسو دغه رنګ ورکوئ چې دواړه یو شی شي. راځئ آوټلاین ورکوئ. صحیح ده. راشئ دلته دا سایز یې لږ زیات کړئ، خط بولډ کوئ، بولډ یې کړئ. صحیح ده. لاندې خط راولئ. نو سیم لکه هماغه کوم ځای کې چې په ټکسټ ټول کې مې کار کړی ټول خصوصیات په دې باندې عملي کوی شي. بېرته راځو دلته. صحیح ده. بیا وارې بهر کلیک کوو، بېرته راځو په دلته کلیک کوو. صحیح ده. نو دا پراپرټي موږ سره څه شي چینج شي. ښه بل غواړئ چې تاسو وکئ د دې رنګ د دغه لیکایي. صحیح ده. د دغه ډایمنشن د دې غواړئ آوټلاین بدل کړئ. صحیح ده. لږې خط ورته ډبل ښکاره شي. صحیح ده. غواړئ نقطه نقطه ښکاره شي. صحیح ده. راغلی دا ډیزاین دې خوښ نه شي، دا ډیزاین دې خوښ کړه، ته وایې چې نه دا ډیزاین مې خوښ نه ده، راځئ دلته بلا شی ډیزاینونه دي چې کوم یو ستاسو خوښ شي. زه وایم دا ډیزاین پکار ده، زه وایم دا سایز یې ډېر غټ ده، لږ یې وړوکی کړه. نو ګورې سایز یې وړوکی شه. غواړئ چې دغه ایرو. صحیح ده. دا کوم ایرو چې دا غواړئ دا چینج کړئ، نو دا وګورئ تیر شکل چې دا غواړئ چینج کړئ، نو راشئ څه وکئ، رابشئ دلته څه وکئ، دلته دا به یو سلیکټ کړئ. صحیح ده. کله چې دا تاسو سلیکټ کړئ رابشئ دلته او دې ځای نه زه ورته وایم دغه لاس شکل زما پکار ده. صحیح ده. نو تاسو ګورئ دلته څه شه هماغه لاس شکل شه. بیا غواړئ چې نه دا پکار نه ده، ته دا شی پکار ده، ستاسو کوم ستاسو خپله خوښه چې کوم ستاسو ضرورت ده. صحیح ده. خو زموږ نارملي سټنډرډ چې ده دا شکل پکار ده.
ښه. بل موږ سره ټکسټ پوزیشن ده، صحیح ده. غواړئ چې دغه خط، نو تاسو ګورئ د خطونو د دوو خطونو په منځ کې ښکاري. زه وایم نه، دغه خط دی د دغه د لیکایي انچ چې کوم لیکل شوی ده، ته وایې چې دغه د دغه لین د پاسه اوسي. نو هغه دپاره به راشئ، دا څه به وکئ، لیکایي سلیکټ کړه، دلته به راشئ، څه به وکئ، نو دا ورته ټاپ. ښه، دې دپاره به د وبښئ لیکایي به نه سلیکټ کوئ، د اندازه خط به سلیکټ کوئ. را به شي دلته په دې باندې به سلیکټ کړئ. نو دلته لیکلي ټکسټ اباوټ ډایمنشن. کله چې تاسو په دې کلیک کوئ نو تاسو ګورئ د لیکایي پورته راغله. ته ورته وایې نه چې د دې نه څه وکړه، ټکسټ ترو دا خو سنټر کې مخکې وه. زه وایم نه، بیلو لاندې دې راشي. نو تاسو ګورئ لاندې راغی. نو ستاسو خوښه ده چې اندازې واحد خط چېرته راولئ. زه وایم نه، سنټر صحیح ده، په سنټر دواړو لینونو په منځ کې راوله. بل موږ سره د دغه شکل او د دې اندازې کوم یونټ چې ده، د دې ترمنځ فاصله تاسو ګورئ. که چېرته دا زه لږ زوم کړمه نو تاسو ګورئ دا فاصله موږ سره دومره ده. غواړئ دغه فاصله کم او زیاته کړئ، دغه د دې ځای څخه کولی شئ. یو دپه راشئ، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ او دلته به راشئ، څه به وکړئ، دلته کسټمایزډ څه وکئ، ایکسټنشن لاین، د دې دلته به په دې کلیک وکئ. او که دلته تاسو اندازه زیاته کئ، صحیح ده، اندازه څه کېږي، زیاتېږي. خو که چېرته بیا لکه رولر غوندې کار ته واخلئ، دواړو خطونو په منځ کې کلیک ونیسئ، که یې بره کئ، صحیح ده، نو تاسو ګورئ چې اندازه یې څه شوه، بره لاړله. که غواړئ چې نه دې ته دې فاصله کم ورنږدې شي، نو فاصله ورته څه کئ، کمه کئ. نو تاسو ګورئ دې سره ټچ شي، ته وایې نه دا ډېر ده، دا کم کئ، صحیح ده. نو ګورئ دا دونه کم شو سره. نو تاسو غواړئ چې دغه لاین چې کوم تاسو ته ښکاري، د دې ایرو نه پورته سایز تاسو ته ښکاره شي. که ویلې چې 7 تر زیات شي نو زیاتوی شئ، څونه چې وغواړئ زیاتوی شئ. که ویلې نه، نو که زه لږ زوم آوټ کړم تاسو ته به لږ واضح ښکاره شي. نو تاسو ګورئ دا لاین موږ سره څه شي، اضافه شي. ته ورته چې نه، دا سایز دې موږ سره ډېر ده، دا دې موږ سره څه شي، کم شي، دومره دې شي. ته وایې چې نه، بیخي دې کم شي، بیخي دې دونه کم شه. خو دا لاندې سایډ دې لږ کم شي، صحیح ده، صحیح ده. زه به لږ څه کم پورته کړم، صحیح ده. ګورې دونه اندازه شوله. نو دا ټول و د اندازې مربوط کوم لیکچر چې و، صحیح ده. په دې کې موږ سره یو بل پاتې شو، هغه به هم زر کار را کور کړو، صحیح ده. ټو لیک کال آوټ ده. دا که چېرته تاسو غواړئ چې د یو پوینټ، یو نقطه، یا د تاسو په نښه کې یو لیکایي پې وکړئ، کال آوټ، صحیح ده. نو تاسو څنګه، زه کلیک کوم، تاسو به پې پوه شئ. تاسو وایي چې دغه سټارټ ما د دغه ځای نه اخیستی ده، صحیح ده. لیکایي د دغه اندازې واحد دا هغه چې ده اندازه ما د لیفټ د چپ نه ښي طرف ته اخیستلې ده. نو دا به څنګه زه ولیکمه، څنګه زه پوهېږم ځان دپاره. تاسو به دلته کلیک کوئ، چې کله تاسو دلته د کلیک پریس ونیو نو ته وایې چې دغلته یې زه لیکمه، صحیح ده، چې دا لیکایي دغه ځای نه ما شروع کړې ده. نو دلته یې زه ورته لیکم چې څه وشه، سټارټ. نو موږ سره څه وشه، سټارټ فرام هیر. نو لیکایي د دې ځای نه شروع شوه. ګورئ داسې یو پوینټ راغی، صحیح ده. نو غواړئ چې ته وایې چې بل دلته لیکایي کې، زه وایم چې دلته راشه، دې باندې تا تیار کلیک ده، دلته به ماوس ډریګ ونیسئ، ته وایې دلته دې پکار ده یا دلته دې پکار ده، تاسو راشئ دلته کلیک کړئ، صحیح ده. کله چې تاسو کلیک کړئ، لیکایي کوئ چې داسې څه شي، نو تاسو وایئ چې دا موږ سره شیپ ټو شه، صحیح ده. ستاسو خوښه ده چې هر څه لیکل تاسو غواړئ وکئ، تاسو کولی شئ، صحیح ده. نو دا موږ سره یو سمپل د هغه خپله خصوصیت ده. غواړئ که دغه کم شکل چې ده، دا سرکل غواړئ دا بدل کړئ، یا ته وایې چې داسې شکل کې دې ولیکل شي، نو ګورئ داسې شکل کې راغی. که غواړئ چې نه دا شکل دې ولیکل شي، یا مثلا په دغه بغیر له شکله دې راته ولیکل شي، غواړئ چې نه بېرته راځئ، نه دغه دې راته پکار ده، صحیح ده. نو تاسو ټول وګورئ چې کوم چینجز پکې کوئ. نو تاسو ګورئ غټ وړوکی کوی شئ، سایز یې زیاتوئ، همداسې آوټلاین ورکوئ، صحیح ده. غواړئ دا ډیزاین ورکړي، صحیح ده، ستاسو خپله خوښه ده. ته وایې چې دا شی مې پکار نه ده، نو تاسو راځئ ورته وایئ چې دغه مې پکار ده،
نو تاسو ګورئ دلته چینجز راغی. صحیح ده. ګورئ که چېرته زه دا سلیکټ کړم نو تاسو ګورئ دلته چینجز راځي چې شروع دلته نه وکړه. صحیح ده چې دا لیکئ د دې ځای نه شروع شوې ده. نو دا و موږ سره د اندازې مربوط. نو چونکې دا کلاس به لږ اوږد شوی موسي خو خیر تاسو ورته خلق مه تنګوئ. دا یو مهمه کلاس و ځکه ما په دقیق او لږ طولاني کلاس واخیسته. خدای دې وکړي چې ستاسو ذهن پرې خلاص شوي وي. نو زموږ د یوټیوب چینل د خپلو ملګرو دوستانو که غواړي څوک ډیزاین زده کول غواړي نو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل لینک د خپل دوستانو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو زموږ ګران افغانان وروڼه ترې استفاده وکړي او زده کړه وکړي. نو تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. د خدای په امان. سلام علیکم.